منځ خیر وساتئ. منځ خیر وساتئ. دایره آزاد ده. منځ خیر ساتئ. غاړه کې شي یو طرف ته شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زمون درس چې دی شپږشتم او ویشتم نمبر آیات کې دی. شپږشتم او ویشتم نمبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. زمون درس د سورة بقرة په شپږشتم او ویشتم نمبر آیات کې جریان لري. د دې لوستل شوي آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده. إن الله لا يستحيي، بشك الله جل وعلا شانه لا يستحيي باک نگنی ان يضرب مثلا چې بیان کی یو مثال ما بعوضة چې هغه مثال د ماشي فما فوقها یا برد دین یعنی بیخی د دین مړو کې هغه بیان کی. الله د دې اس باک نگنی دا. فاما الذين آمنوا، پس هغه کسان چې هغه ایمان راوړي دي، فيعلمون دوی پوهیږي په بیان د دې مثال د الله باندې انه الحق چې دا حق دی، دا درست دی، من ربهم لطرفه د رب دوی. واما الذين كفروا، پس هغه کسان چې هغه کافران دي، کفر کړی دي، فیقولون دوی وی ورسته د ذکر د مثال نه چې کله الله مثال بیان کی دوی وی ماذا اراد الله، د چې شي الله اراده کړی دا، بهذا مثلا په بیان د مثال چې الله کوم مثال بیان په دې سره کومه اراده کړی، چې اراده کړی. یضل به کثیرا، د دې فائدہ بیانای الله مثال ځکه بیانای یضل به گمراه کوي په بیان د مثال سره چې الله مثال قران کریم کې ذکر کوي. یضل گمراه کوي به په بیان د دې مثال سره کثیرا ډیر انسانان، ويهدي او هدایت کوي به په بیان د دې مثال سره کثیرا ډیر وتا، یعنی د مثال په بیان سره ډیر گمراه کیږي او ډیر نورم داوی په ایمان کې زیادت راځي، لار پیدا کوي. وما يضل به، نو گمراه کیږي په دې بیان د مثال سره الا الفاسقين، مگر نافرمان. نافرمان څوک د خپل قران کریم بیان کوي، تعریف کوي. الذين داغه کسان دي نافرمان ينقضون چې دوی ماتي عهد الله، د الله وعدي، من بعد ميثاقه، ورسته د مضبوط والنا خو قسمونه اخري ځان سره عهد مو کی
چې زه د الله په عهد باندې ولاړ یم ويقطعون ودقته کوي پرې کوي ما هغه شی امر الله به چې امر کړی په هغه باندې الله د چی امر کړی ان یوصل چې هغه پیوش شي یوزش په هغه کې انقطاع را نشي چې صله رحمی ده ويفسدون في الارض بل بد صفت دار د نافرمان چې څوک په دې سره گمراه کیږي د قران کریم په مثال سره ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي په ځمکه کې اولا نتیجه شي ده اولئک هم دغه کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان زمون په دې درس کې مهم جزئیات موږ او تاسو د قران کریم د مختلف اصطلاحات سره آشنا شوي یو اصطلاح نن نوی چې موږ سره مخ کیږو هغه ته ول کیږي سبب نزول قران کریم کې مختلف آیاتونه دي ځینې آیاتونه د سری چې جبرئیل لاغله د خپل احکام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنازل کړي مطابق د وخت چې ردی شي ته ضرورت دي انسانان باید په دې باندې عمل وکړي دین ځان مني کی دا عام احکام د قران کریم کې دا ډیر زیات دي دویم قسم احکام د سری یا آیاتونو نزول د سری چې یو واقعه پیښه شوې ده پیغمبر پاغي کې چپ پاده شوی الله دا غي جواب کړی دی نو دسه آیاتونو ته به موږ او تاسو د تفسیر په بنا باندې یو نوم یګدو سبب نزول چې د دې آیات د نازلېدو سبب څه دی سړی ته اوس یو دغه پیدا کیږي چې دا د مثال باندې دومره لوی تفصیل الله ورکړو په دې آیاتونو کې مخکې کله تاسو فکرې قران کریم کې مفسرین لیکي امام شوکانی رحمت الله علیه او ابن جریر چې الله ټول انسانانو ته د دې خبرو وکړه چې تاسو په دې کتاب کې شک لرئ د وخت مشرکین ناسو نو د دې خبره چې رسول الله د آیاتونه نازل شو چې که تاسو په دې قران کریم کې شک لرئ چې دا د الله د طرف نه دی نو فاتو بسوره یو سورت خراوړي چې کم از کم 3 آیاتونه ولري نو کله چې د دین عاجز شلو نو دوی په خپلو کې مشوره کوي چې موږ د قران کریم مقابله د صورت پر راوړلو نه کوو او په دې باندې درد نه کوو چې دا د الله د طرف نه دی او کنه دی موږ په یو بل طریقه باندې کوو هغه دا دی چې دا کتاب د الله د طرف نه دی ځکه په دې کتاب کې چې د مچۍ ذکر شوی دی نحل عنکبوت جولاګک په کې ذکر شوی دی میګه په کې ذکر شوی دی نمل ذباب په کې ذکر شوی دی یعنی دا سپک شي نه دی دا هغه شي نه چې انسانان خوښ نه غړي چې وسره یو ځای وسیږي یا پاتې شي وسره نو دا د شي نه چې دی لا يليق ذکرها د دې ذکر د الله سره مناسب نه دی چې دا د الله کلام شي ځکه الله چې دی هغه ډیر افصح الفصحاء دی او هغه ډیر اوچت شان والا دی نو دغه شی نه د الله د شان سره مناسب نه دی نو دغه کوم شی نه چې دی کتاب ذکر کړی دا د الله کلام نه دی نو الله د دوی پرد کی دغه آیات نازل کو چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا الله اس باک نه غني چې یو مثال بیان کی اگر کاغه د ډیر وړو کې شی می لکه ماشه نو دا د دې سبب نزول زمون په دې درس کې مهم جز چې دی هغه د دې مقام سره مناسب هغه تشریح د لفظ فاسق ده الله مثالونه بیانې مخکې د مثال بیان شوی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا چې قران کریم کې د احکام چې دی یا آیاتونه په مجموع کې په دې کې چې څومره ارشادات دي امرونه دي نهي دي بعض لري صریح دي چې دا وکړه مکوه د دې لپاره چې انسانان پوي کې او د دې عذر الله ته پاتې نشي قیامت کې دویم قسمه د آیاتونه دي چې کله د انسان پوي نشي بعض انسانان په مثال سره پويږي العاقل تکفيه الاشاره عاقل سړي د لپاره اشاره کافي په پوهه کې او د شی په عاقبت کې د لپاره چې حجت قائم کې او څوک انکار وکړي زنه پوي شوی ځکه قران کریم د قیامت پر د انسان لپاره یا حجت یا په انسان باندې حجتي والقران حجه لك او عليك رسول الله فرمایي چې قران کریم د قیامت پر یا به تاسو لپاره دلیل د خلاصي ایا په پتا باندې دلیل دی راګرولو نو
دغه سي آیاتونو کې چې دا کم شي نه ذکر کیږي دا د لپاره چې حجت قائم کی په دې سره انسانان بیا گمراه کیږي کنه عنادو کې بیم نه مړي نو دلته د دې عنادیانو هغه لفظ بیان کړی چې دا فاسق خلک دي نافرمانی یا فسق چې دی دا په دوه قسمه دي څوک چې گمراه کیږي په قران کریم باندې او فسق کوي دا دوه قسمه دلته ذکر کوي یو دا صفت پکې بد نقض العهد چا وعدي ماتي او دغه فسق چې دی دا د دوه قسمه انسانانو صادریږي یعنی مطلق خلاف کله د کافر نوم صادریږي مسلمان نوم صادریږي یعنی عهد شکنی چې وته وي سره دې چې قران کریم کې او په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر تاکید فرمایلی چې ګور عهد مات نه کوي عهد مات نه کوي لکه قران کریم کې ډیر زینو کې وایي لکه دلته ذکر شوی واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا تاسو پرواله کوي په وعده باندې چې هغه شرعي دغونه لري معاذيرونه لري ولی ان العهد كان مسؤولا یقینا عهد چې د الله د طرف نه د دې پختنه کولې شي بل ځکه قران کریم وایي چې واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم تاسو د الله په وعدو باندې چې کله وعده کړی په دې باندې پورواله وکړي نو عهد چې دوه قسمه دي ټول باندې تاکید شوی چې دا به نه ماتي یو عهد چې د احادیثو په بنا او د قران کریم په بنا باندې یو عهد الله دی د الله سره عهد لکه انسان په عالم ارواح کې د الله سره عهد کړی چې زستا باندې الست بربکم قالوا بلا شهدنا الله سره عهد کړی چې زستا باندې او ته زما ربي په دې باندې سره تر مرګ پورې کلک پاتې شي چې کوم د ربوبیت غوښتنې دي کوم د الوهیت غوښتنې دي چې الله سره کړی دي باندې پابند پاتې شي او دا چې شته ویل کیږي امام زجاج وایي چې كل ما امر الله به هر هغه شی چې الله په امر کړی دی او نهى عنه او یا الله دا غینه منع کړی دی د چری فهو عهد الله دا د الله وعده دي او دا موږ بار بار تکرار او ځان سره دغه کو چې زب منځ نه قضا کوم زب روزه نیسم زب زکات ورکوم زب دا کوم زب دا کوم او موږ تاسو ګوره یو فکر وکړو په دې مسله باندې اساسي دا اوس موږ د ماسوتن منځ وکړو ګوره په دې کې موږ الله سره عهد کړی په دې وتر واجب کې په اخري رکعت کې دا اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك دا خپل د دې عهد تازه کول دي خو دې په معنا چې سړی پوه شي به سړی ته معلومات کیږي نو موږ چې دغه حال نه کیږي موږ عهد شکنی کوو هر شپه الله سره عهد کوو سوای به ته ماتو وګوره په دې کې الله سره عهد کوو ونخلع د خلع معنا سره ځان جدا کول ونخلع یا الله من ځان جدا کو ونترك من هغه انسانان پریدو څوک من يفجرك چې هغه فجور کوي بدی لکه زمون سبا د حاله مغي نو د عهد شکنی ګوره د الله سره ډیر زیات د انسان واقع کیږي په دی وجه باندې د مسلمانانو حالم خراب دي دویم عهد چې دغه د انسان سره د انسان په دیم مکلف دی چې دام مات نه کیده دام د انسان نه مطلوب دي او دا به ډیر اقسام لري لکه یو چا سره دی یو شی وعده وکي شرعاً کوم دغه لري او تاغه مات کی د ورکړي او دا ډیر شین لکه اوس یو چا سره د بیع عقد وکړو بیع تمام شو شاهدان په موجود دي سبا دی نهسته به دغه کې بس کوم کور پتا خرڅ کړی دی به یې په خیمانه شي د څه ګور ډیر ګناهونه دي د څه د ازدواج مسایل دي او څوک چا تراشي خطبه وکي او هغه سره ته وعده وکي خو مسلمانی دغه په اسلام کې کوم دغنی او ته به ته دغه نه پشاش دا ټول شي نه دي دا په مسلمانانو کې شته دی به هر حال او په حدیثو کې د دین منی فرمایله شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اربع من كن فيه سلور شي نه دي چې دا پچا کې کان منافقا خالصا دا خالص منافق دی دا ومن كان فيه خصله منهن او کده دي سلور نه یو پچا کې كانت فيه خصله من نفاق نو دې کې یو عمل د منافقت دی حتی يدعها تر دې چې دا پرینې دي دی به د نفاق دا یو دغه پکې دي صفت بد اکم دی اذا اؤتمن خانه کله چې وسره امانت کې خو دې شي د خیانت کې پکې او بل واذا حدث كذب
کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي پکې. او واذا عاهد غدر، کله چې عهد وکړي بیا په هغې کې څه کوي؟ غدر کوي، بېوفایي کوي. او واذا خاصم فجر، دا د بخاري حدیث ته متفق علیه حدیث ته، کله چې جګړه شي به فجور وي، بدې ردې ډېرې وي. دا نو دینه په حدیثو کې منې فرمایله شوې ده، او په دې سره سړی نفاق ته راځي، او آخر حالت دا شي چې سړی ګمراه کېږي. به دا لږ لږ شی نه. دویم زمونږ په دې درس کې بل مهم جز چې دی هغه ويقطعون ما امر الله، بل بد صفت د فسق دا دی چې هغه شی قطع کوي، ماتي چې الله په هغې باندې امر کړی چې دا پیوس کوي، یوې کوي، چې هغه صلې رحمي ده. لیکن په انسانانو کې دا شی نشته دی صلې رحمي. حتی ګوره زموږ اساسو په دې خپل کورنۍ کې هم دا شی نشته، دا ناواقص دی په مسلمانانو کې. او د دې ډېر مذمت هم بیان شوی دی، او د دې د پیوسوالي په احادیثو کې ډېر فضایل هم بیان شوي دي. لکه زه من جمله یو د سوره رعد په یو آیات کې راځي، د دې بد عواقب بیانوي د دې دواړو شیونو. سوره رعد 14مه سپاره کې د سوره یوسف نه وروسته یو آیات دی چې د دې دوو صفتونو بده، چې سړی عهد شکنی کوي او صله رحمي قطع کوي، د دې ګوره بد عواقب دنیا کې او آخرت کې یو بیان شوی دی. هغه په 22 نمبر آیات کې والذین ينقضون عهد الله، هغه کسان چې ماتوي د الله وعدې من بعد میثاقه، وروسته د مضبوطیانه، چې تمام پروسیجر یې ځان سره طی کړي یا بل سره. ويقطعون، او قطع کوي ما هغه شی امر الله به، چې الله امر کړی دی په هغې باندې، ان یوصله چې هغه پیوس کړی شي. ويفسدون فی الارض، او دوی فساد کوي په ځمکه کې چې وسې ورسیږي. د دې درې بد صفتونو چې انسان کې د فسق په وجه باندې، د دې بد عواقب یو دنیا کې خو یو آخرت کې، دا عادي شی نه دی. زموږ د ژوند نه برکات وتري مشکلات دي. اولئک دغه کسان لهم اللعنه، دوی لپاره د الله طرف نه روزمره لعنت دی. یعنی دا لعنت څه ته وایي؟ البعد من الرحمه، د الله د رحمت نه لرې والی. اوس ګوره انسانانو کې دا شته ده، قطع صله رحمي او دارنګه عهد شکنی. یو خدا شو چې د الله د رحمت نه لرې شي نو بس ټول شی نه د لاسه ورکړه ده. دویم ولهم سوء الدار، دوی لپاره بد عاقبت دی په نسبت د کور د آخرت چې جهنم دی. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې قطع صله رحمي لپاره ډیر مذمت بیان شوی دی چې دا مکوي، دا ډیر بد صفت دی ده، او دا باید موږ نن نه چا کړي سړی توبه وباسي. ګوره څو مشکلات دي خیدا قطع صله رحمي. الله په دې باندې امر وکړ قرآن کریم کې په دې آیات کې او نور ځایونو کې. او د دې بد اثرات په روزمره ژوند کې څه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی د حدیث، هغه فرمایي چې ان الرحمه، یقینا د الله رحمت چې په روزمره ژوند کې دا نازلېږي په انسان باندې، لا ينزل على قوم، دا په هغه قوم باندې نه نازلېږي فيهم قاطع رحم، چې هغې کې قطع کوونکی د صلې رحمۍ په انسانانو باندې، په ضعیفانو باندې، په خپل اولاد باندې وغیره وغیره. نو ګوره نه چې د مسلمانانو د ملکونو نه، مملکتونو نه، د کورونو نه دغه رحمت ختم شوی دی، دا چیرې چې صلې رحمي ختمه شوې ده. زموږ په حکومتونو کې هم نشته، زموږ په کورونو کې هم نشته، زموږ کلو کې هم نشته. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب، څوک چې خوښه ګڼي، ان یبسط له فی رزقه، چې الله پراخوالی وکړي دته په رزق کې، یعنې د رزق پراخه شي. وینسع له فی اثره، او د ده په عمر کې زیاتوالی راولي، د مهلک مرضونو نه بچ شي. ینسع څه معنی؟ انوست د محبت نه، یعنې د ده د عمر زیات شي. نو فلیصل رحمه، دې صلې رحمي وکړي او دا دې نه قطع کوي. او بد عاقبت په حدیث کې یو ښودلی شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع رحم، الله جنت ته د اول ځل دپاره بې حساب او بې کتابه دا جنت ته نه داخلي چې هغه څوک چې هغه صلې رحمي قطع کوي. د قیامت پورې داسې هم کېږي چې انسانان ډېر ځلي د ګناهونو سره الله وبخي، په هغې کې یو دغه انسان نه دی شامل څوک صلې رحمي قطع کوي. بهرحال دې نه ځان ساتل پکار دي. ان الله، بشک الله جل وعلا شانه،
لا یستحی باک نه غني ان یضرب مثلا چې بیان کی یو مثال ما بعوضه چې هغه د ماشي فما فوقها یا برد دینا یعنی په وړوکوالي کې فاما الذين فسق کسان امنوا چې هغوی ایمان نه وړی دی فیعلمون دوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا حق دی د طرفه د رب د دینا یعنی د دې بیان دا حق دی مناسب دی دا د الله سره واما الذين هغه کسان کفروا چې هغوی کافران شوي دي کافر دي فیقولون دوی ورسته د ذکر د دې مثال نه ماذا اراد الله چې شي اراده کړی د الله بهذا مثلا په بیان د دې مثال قران کریم کې مختلف مثالونه چې بیانېږي نو دوی اعتراض په شکل کې دا خبره کوي جواب یضل به کثیرا گمراه کوي به په بیان د دې مثال سره کثیرا ډیر خلق ويهدي او لار خي هدایت کوي به کثیرا په بیان د دې مثال سره ډیر انسانان لار پیدا کوي هدایت او تملاویږي وما يضل به نو گمراه کیږي په دې سره الا الفاسقين مگر نافرمانه سوق دي الذين داغ کسان دي ينقضون عهد الله چې دوی ماتي لوزون د الله وعدي د الله من بعد ميثاقه ورسز مضبوطوالنا وعدو کې انسانانو سره الله سره چې زبنور ګنانو کوم توبه باسي به راګرځي ويقطعون ضيقه کوي ما هغه حکم هغه امر هغه شی امر الله به چې امر کړی دی الله پاغي سره د چی شي ان يوصل چې هغه په وسکل شي چې هغه صله رحمی ده ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي پسمکه کې مختلف ډیر شی نه دي فساد ډیر انواع لري اولئک هم الخاسرون دغه کسان چې د عهد شکنی کوي صله رحمی قطع کوي فساد پسمکه کې کوي اولئک هم الخاسرون امدا تاوانه د دنیا او آخرت کې دعا کوي یا الله من دې قبیح صفاتونه بچ امين یا الله من کې رحم پیدا کړي امين یا الله صله رحمی من کې پیدا کړي زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ مشکلات حکم قرآن کریم باندې زموږ څومره ضرورتونه د خپل پراخ خزانونه حل کړي الله په دې منطقه باندې په دې بلاکونو باندې رحم وکړي الله ټول نیکان کې صالحان کې دین سره مینه پیدا کړي مون سره مینه پیدا کړي عبادتونو سره مینه پیدا کړي الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد رسول الله كم الله عز وجل عند المثال الموجود وضاحت لپاره او وضاحت لپاره مثال یندغه مثال چې موږ تاسو او لکه ګوره دا به مستقبل راشي لکه قرآن